سره د دې چې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي په پار په اتریش کې هم له تېرو څو میاشتو جدي ګرځبندیز او نور ډېر احتیاطي تدابیر نیول شوي ول، خو د ډاکټرانو په اټکل د دې وایرس د خپرېدو د دویمې څپې یره بیا یادېدله چې همداسې هم وشوه. د والیبال دغه ټورنمنټ چې له تېرو 2 کالو راهیسې په ویانا کې د یوې افغانې ټولنې چې آغاز نوین نومیږي جوړیږي، چې افغاني او اتریشي لوبډلې پکې برخه اخلي او ډېر مینوال یې نندارې ته راځي. خو سږکال کیسه بدله وه، لوبډلې لږې وي، لیدونکي هم نه ول، خو لوبغاړو خپله لوبه وکړه، خو هغسې خوند یې نه و څنګه چې مخکې و. بله جوړونکي او د لوبډلو د لوبغاړو د ویناو داسې بریښي چې د ټولو د لوبو او ژوند مهالویش کرونا خرابه کړې. با خاطر ویروس کرونا یک ذره این بار مشکل‌تر متفاوت‌تر از تورنمنت‌های قبلیه. باید فاصله اجتماعی رعایت شود و ماسک باید داشته باشه و البته بیرون از بازی. با او اساس فقط کوشش می‌کنم که تورنمنت مو به اوج احسنش پیش بره. امروز در تورنمنت والیبال است که انجمن آغاز نوین در اینجا گرفته، تخت نام ویر هابین پلات، یعنی ما جا داریم در اینجا گرفته. متاسفانه ویروس کرونا خیلی تاثیر عمیق گذاشته در اینجا، بازدید خیلی نداریم، تماشاچی‌ها نیامده، متاسفانه نمیتونن بیا، خیلی سخت پیگیری است. Es sind heute 8 Mannschaften dabei. Corona-bedingt halten wir natürlich strenge Sicherheitsmaßnahmen mit Abstand und Masken, wenn wir nicht spielen. Aber trotzdem macht uns das Spielen sehr viel Spaß und beeinträchtigt uns nicht zu sehr. Und wir hatten jetzt auch schon unser erstes Spiel sehr erfolgreich gewonnen. او کورونا ویروس دا زمونږ په لوبډلې باندې ډېره بده اغېزه کړې، ځکه موږ تقریبا تر 3 میاشتو پورې ټریننګ نه درلودو او څنګه چې ګورئ بله 3 میاشتو دلته ټورنمنټ شروع شو. خپله هڅه به کوو انشاءالله چې موږ هغه خپل هدف ته ځان ورسوو. د والیبال د دې لوبلړیو د جوړونکي او لوبغاړو پر وینا د دوی موخه همدا ده چې اتریش میشت ټول افغانان د سپورټ لاره یو بل سره نږدې او د کډوالۍ په ژوند کې په اتفاق سره واوسیږي.